سلامونه او احترامات ملګرو وقار شاه دریاب یم د الوت په شیشه تاسو ته هرکلی کوم. نن د ادریس اثر احمدزی صاحب کتاب ما پسې مه ګرځه دا ګوتو ته راغلی دی، شعري ټولګه ده. نو د دې نه تاسو سره یو دوه کلامونه شریکوم. یو نظم دی پښتانه، وایي خدایه یو کړې پښتانه، خدایه یو کړې پښتانه، ګنې ورک دي پښتانه په خپل کور کې د بې کوره خدایه شته کړې پښتانه. او نه یې واک شته نه یې مشر، نه یې واک شته نه یې مشر، بې اسرې د پښتانه. خوارو زار او اوږې تږي، خوارو زار او اوږې تږي په هر ځای کې پښتانه. مسافر دی بس دی خدایه، مسافر دی بس دی خدایه، په کاله کړې پښتانه. که په لر دی که په بر دی زیګر ورکړې پښتانه. او د دغې سره سم یو بل کلام دی شهباز ګړه. دا هم ډېر ښایسته کلام دی چې ما سره قصې کوه ښه ډېرې اوږدې کوه، ما سره قصې کوه ښه ډېرې اوږدې کوه، ورځې له هر څوک راځي ته ما سره شپې کوه. او ښه دي د الفت قصې، ښه دي د الفت قصې، دا د ورځې شپې کوه. او زړه شهباز ګړه زما، زړه شهباز ګړه زما، دلته کې دمې کوه. ډېر ښه شعر دی او تاریخي شعر دی چې زړه شهباز ګړه زما، دلته کې دمې کوه. او دا د جانان کوڅه، دا د جانان کوڅه، دلته کې سجدې کوه. او زه ګرځه مزې کوه اوس تشې قصې کوه، زه ګرځه مزې کوه اوس تشې قصې کوه. او ویر په تېر ساعت پسې، ویر په تېر ساعت پسې ورځې او د شپې کوه. او نه بشي په خوله اثر، نه بشي په خوله اثر، هسې پې جرګې کوه. ډېره مننه.